افغانستان وطن رب دې سرلوړی لره تل دې وي ودان وطن افغانستان وطن. شنه فصلونه، د اوبو شور، ښایسته چاپېره غرونه او د کال په هر موسم کې د ځمکو حاصلات لغمان ته لا ښکلا وربښلې. افغانستان وطن افغانستان وطن افغانستان وطن. ته د زمرو وطن یې، د میړنو وطن یې، د غیرتو منار یې، هم د شملو وطن یې، د غیرتو منار یې، هم د شملو وطن یې. ستاله نامه شمالو گی زارو قربان وطن. لغمان کې الحمدلله چې امنیتي وضعیت ډېر ښه ده، یعنې دې باره کې انشاءالله داسې د ناامنۍ یا د کوم مشکل راپور موږ بیخي نه لرو. نو انشاءالله زموږ ټول ارګانونه په کار باندې او فعالیت باندې بوخت دي. موږ هر هفته د سیشن په ورځ باندې امنیتي جلسه لرو. کوم موضوع که وړکۍ چېرته پېښه وي یا څه خبره وي اوازه وي، هغې کې موږ تصمیم نیسو، په هغه باندې پرېکړه کوو، هغه ځای ته رسیدګي هم کوو. نو خصوصا په دې وروستنیو 4 یا 5 میاشتو کې موږ سیارې ګزمې درلودې په ولسوالیو کې. نو هغو ګزمو هم ښه نتیجه ورکړه. نو د هغو ګزمو نه یوازې دا چې څه پېښ نه سو چې منځته رانغله، دا یې فایده وه. همدارنګه جنایي پېښې هم ورسره کمې سوې. الحمدلله داسې د امن فضا په لغمان کې ډېرې اندازې پورې بیخي قایمه ده او څه مشکل انشاءالله نه مخکې پېښ سوی په دغه 6 میاشتو کې، او نه انشاءالله آینده کې زموږ امید ده چې پېښه سي. مینهناک، میلمهپاله او په وطن مین ولس یې لا نوره هیوادنۍ مینه د هر وګړي په زړه کې راژوندی کوي. امنیتي وضعیت انشاءالله ښه ده او برقرار رقم چې ټول افغانستان کې داسې د په قرغیو ولسوالۍ کې د څونه چې موږ فکر کوو د ټولو نه ښه امنیت ده. د الله په فضل سره امنیت ښه ده. سطح جرایم جنایی در ولایت لغمان خیلی پایان آمده و علت ای که مثلا سطح جرایم جنایی در ولایت لغمان پایان آمده تقریبا مختلف می باشه. علت اول هماهنگی که در میان نیروهای امنیتی ولایت لغمان وجود داره، از قماندانی گرفته تا به لیوا و تا به ریاست استخبارات که ما الحمدلله امسال یک پلان مشترک امنیتی را ایجاد کرده بودیم که او پلان مشترک امنیتی را در تمام نقاط ولایت لغمان تطبیق کردیم و امو تطبیق امو پلان امنیتی تقریبا در ولایت لغمان خیلی مثمر و مفید واقع شد. د دولت نه غوښتنه لرو، غوښتنه هم دا ده چې زموږ ډېری ځوانان د تعلیم په برخه کې تعلیم نه فارغ شوي دي او داسې تعلیم نه چې مثال هغه 14 پاس 14 پاس انجینران دي، ډاکتران دي او امید لرو ورته او د دې دولت نه الله تعالی ته امید لرو، خو د دې دولت د چارواکو نه دولت نه امید لرو چې موږ د ځوانانو ته کار پیدا کړي. څه رقم چې امنیت فضا یې ساتلی او داسې امنیت یې راوستی باید داسې کار هم موږ ته پیدا کړي. ځوانانو دپاره خو موږ کوشش کوو، لکه مخکې د څه پروژې چې یادې شوې په دې کې اکثر ځوانان کار کوي او ډېرو ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره شوې ده. سږ کال په لغمان په ولایت کې ښاروالۍ هم څه پروژې درلودې، په هغه کې هم د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره ده او ډېر ځوانان پکې په کار بوخت دي. همدارنګه دلته داسې فابریکې یا هغه صنعتي ځایونه چې دي هغه هم شته، نو هغه کې هم ډېر ځوانان په کار باندې بوخت دي. نور هم کوشش کوو چې دوی دپاره کار زمینه برابر شي. ما در خدمت همین ملت و مردم هستیم و به خاطر خدمت همین مردم به ولایت فرستاده شده ایم. دیگه ما حتی الامکان تلاش میکنیم که ما مکلفیت دینی و ایمانی و ملی خود ادا بکنیم، در خدمت مردم قرار داشته باشیم و با هر مشکلی که مردم به می اداره ما مراجعه میکنه مشکلشو حتی الامکان حل شود. به خاطر آبادی وطن دست آستین بر بزنیم و تا پای جان مخلصانه زحمت بکشیم. زموږ ګران هیواد هم اوس فرصت پیدا کړی چې آباد شي او د آبادۍ انګازې په هر لوري خورېدي. د هیوادونو د پرمختګ یو اساسي او بنسټیزه برخه د ښه امنیت شتون دی. یعنی هغه هیوادونه له هر اړخه وده کوي چې ډاډمن امنیت پکې خوندي وي. امنیتي وضعیت په لغمان کې ښه ده انشاءالله او د پولیسو برخورد هم موږ سره ښه ده او امنیت شته ده او تر ډېر ناوخته پورې کاروبار کو څه مشکل نشته او امنیت ښه ده.
ولس هم د دولت او ملت ترمنځ په ښو او نږدې اړیکو باورمند دی او هڅې یې دا دي چې په نیکو نظرونو او مشورو د مسؤلینو لا نور لاسنیوی وکړي او خپله هیوادنۍ دنده او مسؤلیت سرته ورسوي. موږ د امنیت په باره کې ترې ډېر خوشحاله استو او باید موږ سره همدغه شی ودرېږي. که موږ هغې سره ودرېږو نظام مخکې ځي او که موږ هغې موږ سره ودرېږي هم موږ مخکې ځو. نو باید موږ ټول سره لاس یو کړو او د خپل دولت سره ودرېږو او موږ ته خوشحاله استو. په دې ته ناوخته خپل کاروبار ښه ټیټ کړو، خپل کورو ته ښه په وخت تلیم شو راتلیم شو، کوم مشکل موږ ته نشته ده. وطنه ستا په غېږ کې زیږېدلي بچیان دې له خپلو ارمانونو سره یو ځای ستا د مینې ډکې غېږې ته راستانه شوي او ټولې هڅې یې په کار اچولي چې افغانستان مو د سیالانو سره سیال شي. ستړی مه شئ، خاص شئ، ساعت مو تېر ده، راري ده. خیر راغلی، له کومه ځای راغلی؟ له خیر کومه خوا به ځئ؟ له خیره کولی شو چې موټر دې وګورو. د استشهاد د قافلو خاوره ده، د دوی په وینو د سپېڅلی وطن له تورو شپو د راوتلی. موږ دلته د ولس د ښه امنیت لپاره یو موټرسایکلداره ګزمه او په څنګ کې یو سیار چک پوینټونه لرو چې د خپلو مشرانو په هدایت باندې راغلي یو. دلته دغه چک پوینټونه د ولس د لا ښه امنیت لپاره ترسره کوو. موټرسایکلداره ګزمې او هلته تګ راتګ دا د امنیت په برخه کې ډېر یو مهم ګام ده د مشرانو لخوا نه چې دغه موټرسایکلداره ګزمې د موږ لپاره چمتو کړي او دغه کار یې موږ ته په مخ اچولی چې لا ښه امنیت د ولس ټینګ شي او هغه ځایونو ته چې موټر نشي تللی او مجاهدین نشي تللی هغلته په دغه موټرسایکلونو باندې په اسانۍ سره تګ راتګ وشي او د ولس ستونزې ته رسیدګي وشي. د رب نصرت دی چې حاصل شو بری په موږ واکمن ډک له غیرته سړی دلته پیدا شو قیمتي سپین غمی ترېنه قربان شه زموږ سره او زړګی تاریخ په هر باب کې ستا د مجاهدینو برخود خو انشاءالله ښه ده، څه بد رویه نه کوي او خوشحاله مې تېنه څه بد هغه نه کوي، ښه ده. امنیت هم ښه ده، هر څه ښه دي. پولیس ته هم دغه پیام ده چې نور هم خپل هغه وکړي، دقت وکړي دغلته او موږ سره کومک وکړي لږ ذره او دا کاروبار ته لږ متوجه شي، د غلو د دغه خلکو مخه ونیسي. نیولې ده انشاءالله، خو نور هم امنیت یې ښه غواړي. زمونږ پیغام خو ولسونو ته دا ده چې ولسونه د نظام سره د حکومت سره نږدې پاتې شي لکه څنګه چې پاتې دي. البته نو ولسونه هم موږ هم کوشش کوو چې خدمت وکړو، دویم په دې حصه کې له موږ سره نږدې پاتې شي او له نږدې نه موږ سره کار وکړي. انشاءالله په ګډه باندې د حکومت او د رعایت یا د ولس په منځ کې چې همغږي وي انشاءالله کارونه ښه طریقه باندې مخې ته ځي. موږ انشاءالله دغه پیغام لرو ټول د لغمان ټولو ولسونو ته چې خپل نظام سره نږدې پاتې شي، خپل مشکلات که لري هغه دې په جای چې په محل کې نه حل کېږي یا د حل وړ نه وي نظام ته راسي موږ سره یې شریک کړي. انشاءالله موږ به د هغوی مشکلاتو رسیدګي کوو او په وخت ورته حل کوو. موږ خو اکثره وخت د سپین ږیرو علماو او ځوانانو سره مجلس په دې باندې چې څنګه موږ وکولی شو چې قرغې ولسوالۍ کې امنیت راشي او سپین ږیرو سره ځوانانو سره علماو سره موږ هماهنګي په کوم طریقه راشي. نو هر وخت هم تاسو سره مجلسونه کړي دي، تاسو نه مشورې اخیستې دي، نو د هغې مشورو د هغې موږ ته دا نتیجه راکړې ده چې الحمدلله په قرغې ولسوالۍ کې جنایي کوم چې جرمونه وه الحمدلله تر صفر هغه ته راغلي دي. الحمدلله موږ په قرغې ولسوالۍ کې داسې پیښه نه لرو چې هغه غمیزه پیښه وي. 100 په 100 کې پکې امنیت ده. شپه ورځ زمونږ د قومندانۍ پرسونل کوڅه په کوڅه کلي په کلي کور په کور باندې ګزمه کوي، پیاده موټر کې موټرسایکل باندې او مونږ خوبونه وو، مونږ تېنه خوشحاله یو، مننه تېنه کوو. د قرغې ولسوالۍ مخکې هم د صلح ولسوالۍ نه وه خو اوس فعلا 100% د صلح ولسوالۍ ده او دا د دې مجاهدینو تپه تلاش ده چې په شپه او په ورځ باندې په هره کوڅه کې یا په موټرسایکل یا په شخصي لباس یا په دولتي لباس باندې عین واحد زمان کنټرول او تفتیش کوي او خپلې ګزمې مسلحانه یا غیر مسلحانه سرته رسوي.
کار مهمی که به خاطر تامین امنیت در ولایت لغمان باید مردم انجام بده او فقط هماهنگی و همکاری ملت مردم با قماندانی امنیت ولایت لغمان و یا با نیروهای امنیتی است که الحمدلله این هماهنگی را و این همکاری را ملت و مردم لغمان قبلا متذکر دادم که با نیروهای امنیتی داشتن و دارن الحمدلله. دزمرو کور زمو ښاغلی وطن تر خپل